د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي خیر که مونږه طالبانو سره په جګړه کې یوازې یو. هغه ویلي دي چې مونږ به خپل جګړې ته دوام ورکوو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي موږ نړۍ یوازې پرېښودې یو. هغه وایي طالبانو پر وړاندې به جګړې ته دوام ورکوم که یوازې یم او که نړۍ نه وي راسره. هغه ویلي دي د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې زما ډله شتون لري او د طالبانو پر وړاندې جګړې ته یې دوام ورکړی، تر اوسه یې د پای ټکی نه دی ایښودی. هغه ویلي دي تر څو چې یو څاڅکی وینه ولرم د طالبانو پر ضد به جنګ جاري ساتم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي له طالبانو سره په جګړه کې یوازې دی او له نړیوالې د مرسته نه ده ترلاسه کړې. مسعود له برتانوي مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د ملي مقاومت جبهې NRF په تیرو 21 ورځو کې پر طالبانو 21 بریدونه کړي. هغه زیاته کړه چې یاده ډله د طالبانو د پراخ او بشپړېدو توان نه درلود او له همدې امله یې چریکي جګړې ته مخه کړه او د طالبانو پر پوستو یې بریدونه وکړل. هغه وویل د مقاومت جبهه هغه وسلې چې د امریکا او شوروي له جګړې څخه پاتې وي د طالبانو پر ضد کاروي او یا یې له تور بازار څخه ترلاسه کوي. احمد مسعود ویل چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط په لومړیو کې له امریکایي چارواکو سره کتلې، خو له امریکا څخه هیڅ ډول مال او وسلې نه دي ترلاسه کړې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.